د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر اصغر افغان د خپلې کپټانۍ په اړه داسې وایي. دا چې اصغر افغان د خپلې کپټانۍ په اړه څه وایي د هر سره په همدغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر اصغر افغان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د کرکټ په درې واړه فارمیټونو کې لوبډل مشري کول ډیر مشکل کار دی. د اصغر افغان یادې تازه څرګندونې افغان کرکټ بورډ په یوې ویډیو کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپره کړې. اصغر افغان وایي په درې واړه فارمیټونو کې لوبډل مشري ځکه مشکل کار دی چې یو لوبغاړی په 20 اوریزه، یو لوبغاړی په یو ورځنۍ او بل لوبغاړی بیا په ټیسټ لوبه کې ښه لوبیږي چې د دې مدیریت سخت کار دی. هغه وایي د تجربې په اساس اوس افغان لوبغاړي په درې واړه فارمیټونو کې په ښه ډول لوبې کوي. افغان کرکټ بورډ 3 میاشتې مخکې اصغر افغان د دوهم ځل لپاره د ملي لوبډل مشر راشد ارمان پر ځای وټاکه. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو مخکې کرکټ بورډ اصغر افغان د لوبډل مشرۍ څخه لرې کړ او پر ځای آلراونډر لوبغاړی ګلبدین نایب وټاکه. خو په یاد جام کې د بدو بایلو او ټولو لوبو پر بایللو وروسته کرکټ بورډ دې ته اړ شو چې ګلبدین نایب د لوبډل مشرۍ څخه لرې کړي او پر ځای راشد ارمان د درې واړه فارمیټونو لوبډل مشر وټاکي. راشد خان هم ډیر وخت پر لوبډل مشرۍ نشو پاتې او 3 میاشتې مخکې د کرکټ بورډ نوی مشر فرحان یوسفزي اصغر افغان د دوهم ځل لپاره د ملي لوبډل مشر وټاکه. د آیرلینډ پر وړاندې د 20 اوریزه سیریز ګټل 2-1 د اصغر افغان د دوهم ځل کپټانۍ راوروسته لومړی سیریز و. نو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو راسره ولیدل. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.